د 25 لوبغاړو په منځ کې راشدخان هم بلای ته وړاندې کیږي. د کریک پریس سپورټي چینل قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشه. د راشدخان مینوالو ته یو نوی خبر. د انګلستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د 100 توپونو لیګ به روان 2018 میلادي کال کې په انګلستان کې پیل شي. د لیګ کې 8 لوبډلې لوبیږي او د یکشنبې په شپه ورته د انګلستان پر وخت ماښام 9 بجې د لوبغاړي بولی کیږي. د شنبې په ورځ د انګلستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې هره لوبډله باید مخکې له مخکې د 100 توپونو په لیګ کې درې انګلستاني د ملي لوبډلې لوبغاړي واخلي. دوه لوبغاړي د انګلستان د کلیوالو او نورو سیمو څخه اخیستل کیږي. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي چې د لوبغاړو بولي به په 2 پړاوونو کې ترسره شي او هره لوبډله به لوبغاړي اخلي. دا چې وخت خورا ارزښتمن دی، نو نړیوال هڅه کوي چې د کرکټ ساعتونه وختونه هم رالنډ کړي او د کرکټ لوبو کې انقلاب رامنځته کړي. دا لیګ به د 100 ورځو لوبو څخه 100 توپونه کم وي. په 100 ورځو لوبو کې 100 اورونه کیږي چې ټول یو 100 بلونه کیږي، خو دې لیګ کې به یوازې 100 توپونه د یوې پړۍ برخه وي او توپوهونکي به یې لوبوي. د اکتوبر په 8 نیټه یې بولي ترسره کیږي. داسې ویل کیږي چې دې لیګ کې به ټول د انګلستان داخلي لوبغاړي وي او نړۍ کې به بیا د ډول لوبې دود کیږي او ښایي چې راتلونکي کې د 100 ورځو لوبو ځای ونیسي. د دې ډول لوبو فکر د لومړي ځل لپاره په 2018 میلادي کال کې پیدا شو او هماغه وخت پرې بحث وشو د چې کرکټ هم ډېرې پیسې لګیږي او زیات خرچې ته اړتیا لري. نو د کرکټ بنسټګر هیواد او نور مخکښ هیوادونه په دې هڅه کې دي چې لنډ وخت کې ګرمې او په زړه پورې لوبې وشي، د ننداره کوونکي زیات خوند هم ځای نشي او په دې ډول ګرمو لوبو خوند هم واخلي. د نیوزیلینډ ارلونډر جیمی نیشم په دې لیګ کې انتقاد کړی او ویلي دي چې 100 ورځې لوبې ښې خوندورې او بریالۍ دي، نو دې لوبو رواجولو ته اړتیا نشته. ضرور بیا ویلي چې دا لوبې ښې دي او خورا ګرمې به وي. د لیګ کې 25 بهرني لوبغاړي هم بولای ته وړاندې کیږي چې افغان ګوګلي ماسټر راشدخان هم پکې دی. د 100 یا 100 توپونو لوبو کې په ښځینه انګلستاني لوبغاړي هم ولوبیږي. د لیګ اصول: هره پړۍ به 100 توپونه وي، هر 10 توپونو وروسته به اینډ یا د پیچ د بالینګ سایډ بدلیږي. یو بلر کولی شي چې 15 توپونه وکړي او کولی شي په یو ځل 10 توپونه هم وکړي، یعنی یو اور 15 توپونه دی. یو بلر کولی شي یوازې 100 توپونه په یوه لوبه کې ترسره کړي او 15 بلران به 100 توپونه پوره کوي. هره لوبډله کولی شي چې د توپوهنې پړۍ کې 2.5 دقیقې ستراتیژیک ټایم آوټ واخلي. د هر لوبډلې توپوهنې لپاره به 25 توپونه پاور پلی وي. پاور پلی کې به یوازې 2 ډګر ساتونکي له سرګل یا دایرې بهر وي.